Oh, Mirabani. Setahun mubarak. Okay, for those on Zoom, Mohammed Rizwan is just going to leave us now, so we're going to be left with Shaheen Afridi, who will take the rest of the questions. There are more questions in the floor here, so I will just hand over. 1 second. السلام علیکم. جمیل حسن مشرق ٹی وی نه تاسو تر ټولو نه پهل مبارکي وایم. دویم سوال زما دا دی تاسو نه چې د محمد عامر په غیر موجودګۍ کې په تاسو باندې څومره پریشر و په سوشل میډیا او په مین سټریم میډیا باندې ټولو نه ستاسو توقعات زیات و او تاسو چې کوم ان سوینګرز په پهل او دویم اور کې وویشتل نو دا لږ ایکسپلین کړئ. پښتو اردو میں دو کہ پشتو میں دو. وعلیکم. آپ کو دوسرے میں سمجھا دوں گا. وعلیکم السلام اور ډیره مهرباني. بالکل اول خو ټولنه د الله پاک ډیر شکر دی. آئی تھنک د پاکستان دپاره ډېر د فخر خبره ده چې لږه مطلب انډیا نه میچ وګټلو ورلډ کپ کې ته موږ میچ هم نه وګټل. بالکل امیر پاکستان دپاره ډېر ښه پرفارمنسز کړي دي. بس آئی تھنک ما همدا کوشش و چې کله نه زه نوي بال باندې راغلی زما دا کوشش و ټیم دپاره وکټ والم پهل اوور کې. سو اللہ پاک پاگے کہ کامیاب اکڑم. سو اللہ پاک شکر دے پدے میں. شاہین پہلے تو بہت زیادہ مبارک آپ کو. اور جب آپ لوگ گراؤنڈ میں اتر رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے فیلڈ کرنا ہے, بابر اعظم نے آپ کو پہلے بال دیا پہلے اوور میں, تو اس وقت آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا؟ نہیں وہ تو مجھے ہر روز بال دیتے ہیں لیکن اتنے بڑے میچ میں ورلڈ کپ کی اوپننگ تھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل یہ ٹیم پلان تھا کہ پہلا اوور میں کروں گا پھر اماد وسیم کریں گے. ہوتا ہے پلان چینج بھی ہوتا ہے, لیکن یہی تھا بس میری یہی کوشش تھی کہ ارلی آن آ کے بریک تھرو ٹیم کو جو ٹیم کی ریکوائرڈ ہوتی ہے مجھ سے. تو الحمدللہ میں نے صرف کوشش کی, باقی اللہ پاک نے رزلٹ دی.